بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. راځو د نن ورځې په درس کې له ترانسلیشن عملیې څخه وروسته د پیپټاید زنځیر بدلون وایو. په تیر درس کې موږ تاسې د ترانسلیشن عملیه ولوسته. ترانسلیشن عملیه یا د پروټین د سنتیز عملیه دا موږ تاسې ویل کله چې ترانسکریپشن صورت ونیسي او ام آر ان ای له ډي ان ای څخه یو مشخص جین کاپي کړي، دغه مشخص جین کاپي د یو پولي پیپټاید لپاره ځانګړی کود لري. هغه کود د ام آر ان ای په واسطه رایبوزوم ته انتقالیږي. رایبوزومونه د پروټین جوړونې کارخانې دي او په رایبوزوم کې د ام آر ان ای د کود مطابق د ټي آر ان ای په واسطه امینو اسیدونه سره ترتیب کیږي او بالاخره پروټین یا یو پولي پیپټاید جوړیږي. نو کله چې په رایبوزوم کې ترانسلیشن عملیه صورت ونیسي او یو پولي پیپټاید زنځیر جوړ شي او له رایبوزوم څخه آزاد شي، په دې وخت کې په نوموړي پولي پیپټاید کې یو څه اندازه تغییرات واقع کیږي. نو د نن ورځې په درس کې موږ تاسې هماغه تغییرات لولو. نو راځو لومړی تغییر ته. لومړی تغییر د میتیونین حذف کېدل دي. ما تاسو ته ویلي وو چې په ترانسلیشن عملیه کې کله چې د پروټین جوړېدل شروع کیږي یا پیلیږي، لومړی باید سټارټ کودان د کوچني رایبوزمي واحد په واسطه پیدا شي. سټارټ کودان ای یو جي ده. نو د ټولو پروټینونو یا د اکثریت پروټینونو په پیل کې میتیونین علاوه کیږي. نو که چېرته داسې پیپټاید ته اړتیا وه چې میتیونین باید ونه لري، نو له نوموړي پیپټاید څخه میتیونین حذف کیږي. یعنې میتیونین په اکثریت پیپټایدونو کې د لومړي امینو اسید په توګه له منځه ځي. نو لومړی تغییر د میتیونین حذف کېدل. دویم تغییر چې په پیپټاید زنځیر کې راځي هغه د سیستین بدلیدل دي په سیستین باندې. سیستین دا یو ساده امینو اسید ده، سلفرداره امینو اسید ده. کله چې دا دوه امینو اسیدونه یو له بل سره ونښلي نو دوی په خپل منځ کې د ډای سلفاید اړیکه یا د اس اس اړیکه جوړوي او په سیستین باندې بدلیږي. نو په دې کې سیستین د مشخصو کودانونو په واسطه کود کیږي یا علاوه کیږي، مګر سیستین په هسته کې یا په ډي ان ای کې مشخص کود او یا هم په ام آر ان ای کې مشخص کودان نه لري. نو کله چې مشخص کودان نه لري، د هستوي جین یا د جین د نیوکلیوتایدونو د سیکوینس په واسطه په رایبوزوم کې نه علاوه کیږي په یو پیپټاید کې، نو باید له سیستین څخه لاسته راسي. یعنې کله چې سیستین مالیکول ډي هایدروجنیشن شي په سیستین باندې بدلیږي. دریم تغییر چې ده د پرولین بدلیدل په هایدروکسی پرولین باندې. په دې کې هایدروکسی پرولین دا د پرولین هایدروکسیلیت بڼه ده. هایدروکسی پرولین د هستوي جینونو په واسطه نه کنټرولیږي او نه علاوه کیږي.
مګر پرولین په ام آر ان ای کې مشخص کودانونه لري. نو دا چې هایدروکسی پرولین مشخص کودانونه نه لري، د ضرورت په وخت کې باید له پرولین څخه لاسته راشي. نو دا یو دریم تغییر ده. څلورم تغییر په پیپتاید زنجیر باندې د نورو غیر پروټیني معاوضو یا موادو علاوه کېدل دي. د مثال په ډول کاربوهایدریتونه یا قندونه، پروستات ګروپونه یا کو انزایمونه یا فاسفیټ ګروپ او یا ځینې نور مالیکولونه. کله چې دغه نور مالیکولونه په پیپتاید زنجیر باندې علاوه شي، نو پروټین له ساده شکل څخه پیچلې بڼې ته اوړي. نو دغه کارونه هم له ترانسلیشن عملیې وروسته شوني دي. پنځم له پیپتاید مالیکول څخه د ځینو برخو جلا کېدل. د دې معنا دا ده د پیپتاید زنجیر په داخل کې هم ځینې تغییرات واقع کېدای شي، لکه مخکې چې تاسې ویل چې هغه ډېر جزئي تغییرات دي، یعنی یو مالیکول یو شکل څخه بل شکل ته اوړي. مګر کېدای شي د پیپتاید له یو مالیکول څخه یوه برخه مکمله جلا شي. نو دغه تغییر هم په پیپتاید زنجیر کې شونی ده. د مثال په ډول کله چې پرو انسولین په انسولین باندې بدلیږي، نو په دې وخت کې یوه مشخصه ټوټه پیپتاید له لاسه ورکوي او بدلون کوي. نو د پروټین له سنتیز څخه وروسته په پیپتاید زنجیر کې دغه 5 غټ تغییرات یا بدلونونه واقع کېږي. راځو په دې پسې د پروټین په سنتیز کې مداخله یا د پروټین په سنتیز کې مزاحمت او یا هم خنډونه. په دغه عنوان کې موږ تاسې لولو چې ځینې عوامل یا ځینې فکتورونه دي چې د ترانسلیشن عملیې خنډ ګرځي. هغه عوامل یې مادهوار درته وایم. لومړۍ ماده د سټریپټومایسین په نوم ده. سټریپټومایسین دا د ترانسلیشن یا د پروټین د سنتیز د پیل عملیه یا د پیل مرحلې معنی ګرځي او همدارنګه د کودانونو په لوستلو کې د غلطۍ یا غلطېدنې لامل هم ګرځي. نو دا هم د پروټین په سنتیز کې یوه مداخله ده. دویم شی چې د پروټین په سنتیز کې مداخله کوي هغه تیتراسیکلینونه دي. دغه مواد په ځانګړي ډول په بکتریاوو کې د 10S رایبوزمي برخې سره نښلول کېږي او همدارنګه په هغه باندې د امینو اسایل TRNA کمپلیکس د نښلېدو معنی ګرځي یا خنډ ګرځي. یعنی دغه ماده تیتراسیکلینونه دا په بکتریاوو کې په سمالر رایبوزومل سب یونټ باندې نښلي. ما تاسې ته په تېر درس کې ویلي وو کله چې سمالر رایبوزومل سب یونټ کله چې پروټین جوړولو عملیه شروع کېږي، نو لومړی باید mRNA له سمالر سب یونټ سره ونښلي. له هغه وروسته امینو اسایل TRNA کمپلیکس په سمالر رایبوزومل سب یونټ باندې د mRNA له پاسه نښلي. نو دغه ماده مخکې له دې چې امینو اسایل TRNA کمپلیکس په سمالر رایبوزومل سب یونټ باندې ځای ونیسي، په خپله د هغه په عوض له سمالر رایبوزومل سب یونټ سره یو ځای کېږي او د امینو اسایل TRNA کمپلیکس د نښلېدو خنډ ګرځي. یعنی دغه ماده لکه تاسې به یې په آینده درسونو کې ولولئ لکه د انزایمونو د انهیبیټور په حیث باندې عمل کوي.
او دریمه ماده چې د پروټین په سنتیز کې مداخله کوي هغه کلورامفینیکول ده. دا ماده د پیپتاید ترانسفریز منع کوي، یعنی پیپتاید ترانسفریز د دغه مادې په واسطه منع کیږي. نو د دې په واسطه بالاخره د پروټین د سنتیز د پای پړاو صورت نه نیسي او یا هم ګډوډي پکې ایجاد کیږي. نو دا د ترمینیشن عملیه کې مشکلات ایجادوي یا خنډ ګرځي. بله ماده چې د پروټین په سنتیز کې مداخله کوي پرومایسین نومیږي. پرومایسین دا هم د پروټین د سنتیز عملیه په ترمینیشن عملیه کې خنډ ګرځي یا ممانعت کوي. همدارنګه بله ماده اریترومایسین نومیږي. اریترومایسین دا بیا په بکتریاوو کې له لارجر رایبوزومل سب یونټ سره نښلي، یعنی له 50S رایبوزمي واحد سره نښلي او همدارنګه بالاخره په ترانسلوکیشن عملیه کې ممانعت کوي یا د ترانسلوکیشن عملیه ممانعت کوي. د مثال په ډول لکه ما چې تاسو ته ویلي وو لارجر رایبوزومل سب یونټ 3 سایټه لري. یو سایټ A سایټ ده چې په هغه کې امینو اسایل tRNA کمپلیکس رایبوزوم ته داخلیږي. بل یې P سایټ ده، په P سایټ کې امینو اسید علاوه کوي، او بل یې E سایټ ده، له هغې لارې اکزیټ کیږي. نو دلته د A سایټ P سایټ او E سایټ ترمنځ د پروټین سنتیز په عملیه کې ترانسلوکیشن واقع کیږي. نو اریترومایسین د همدغه ترانسلوکیشن ممانعت کوي. نو دغه 5 مهم عوامل یا 5 مهم فکتورونه د پروټین سنتیز په عملیه کې ممانعت کوي. راځو په دې پسې یو بل عنوان ده د جنټیکي کود ځانګړنې یا د جنټیکي کود مشخصات. د جنټیکي کود ځانګړتیاوې موږ تاسې شماروارې یا مادهوارې وایو. لومړۍ ځانګړنه د جنټیکي کود ګمارنه یا کودان اساینمنت. د کودان ګمارنه ګوره یا موږ تاسې په تیرو درسونو کې جنټیکي کودونه وویل، جنټیکي کود مو تعریف کو، کودان مو تعریف کو، انټي کودان مو تعریف کو، مګر د هغوی ځینې مشخصات مو ونه لوستل. هغه مشخصات یې په دغه درس کې درته تشریح کوم. نو لومړی مشخصه د جنټیکي کود د کودان ګمارنه ده. د دې معنا دا ده په انسانانو په شمول په ټولو یوکاریوت او همدارنګه اکثریت پروکاریوتونو کې د امینو اسیدونو لپاره 4 ډوله کودانونه شتون لري. په انسانانو کې د نوموړو 4 کودانونو له جملې څخه 3 سټاپ کودانونه دي، یعنی د مشخص له داسې tRNA سره نشي نښلېدلی چې هغه مشخص امینو اسید لري. له هغو 3 سټاپ کودانونو پرته نور ټول 21 واړه کودانونه د مشخصو امینو اسیدونو لپاره ګمارل شوي دي او مشخص شوي دي. یعنی په نوموړو 4 کودانونو کې UAA او همدارنګه UAG او همدارنګه UGA تاسو په مخکینی درسونو کې په جدول کې ولیدل. دغه 3 ترایپلیټونه یا دغه 3 کودانونه دا سټاپ کودانونه دي.
دغه سټاپ کودانونه یو خو د ترانسلیشن عملیه توقف کوي او همدارنګه د سیګنالونو په توګه د زنجیر د پای ته رسولو لپاره هم عمل کوي. او د دغو متبقي 1 کودانونو له جملې څخه AUG دا سټارټ کودان ده. په انسانانو کې او په اکثریت یوکاریوت حجراتو کې همدغه سټارټ کودان ده. دا د میتیونین لپاره کود ده، مګر GUG دا د والین لپاره کود ده یا کودان ده. دا هم په ځینو ژوندیو موجوداتو کې د سټارټ کودان په توګه کارول کیږي. او همدارنګه راځو دویمې مشخصیت. دویمه مشخصه د کود بیکاره کېدنه یا زیاتېدنه ده. د دې خبرې معنا دا ده چې لکه مخکې چې ذکر شول د امینو اسیدونو لپاره 1 کودانونه شتون لري، مګر دغه 1 کودانونه یوازې 20 امینو اسیدونو ته کود ورکولی شي. نو په دې اساس لکه څرنګه چې وړاندې ذکر شول ډیری امینو اسیدونه له یو څخه په زیاتو کودانونو سره کود کیږي. یعنې داسې امینو اسیدونه شتون لري چې د 2 یا 3 یا 4 حتی د 5 کودانونو په واسطه کود کیږي. نو دغه حالت ته یا دغه عملیې ته یا دې ته د کودان یا کود بیکاره کېدنه یا کود ریډاونډنس ویل کیږي. نو کله چې زیات شمیر کودانونه کمو امینو اسیدونو ته کود ورکړي، د دې معنا دا ده چې دلته ځینې کودونه بیکاره کیږي. نو دې ته د کود بیکاره کېدنه یا زیاتېدنه ویل کیږي. په دې کې بیا له میتیونین او تریپتوفان څخه پرته نور ټول امینو اسیدونه له یو څخه زیات کودانونه لري. یعنی میتیونین یوازینی امینو اسید ده او تریپتوفان چې فقط او فقط 1 کودان لري، مګر له هغه پرته نور ټول امینو اسیدونه له یو څخه زیات کودانونه لري. نو اوس په دغه ځای کې هغه کودانونه، هغه مختلف کودانونه چې یو امینو اسید ته یا عین امینو اسید ته کود ورکوي د سینونیم په نوم سره یادیږي. مګر دغه اکثریت سینونیمونه دا یوازې په 3مه قلوي کې سره توپیر لري. دا و د کود بیکاره کېدنه یا زیاتېدنه. راځو 3مې مشخصیت. 3مې مشخصیت ته لړزان حالت یا وبل ویل کیږي. د دې معنا دا ده ځینې وختونه د یو امینو اسید لپاره زیات کودانونه د یو انټي کودان په واسطه کود کیږي. یعنې زیات یا یو شمیر یا یو څو دانې کودانونه وي چې د یو انټي کودان په واسطه کود سي. نو دغه ته یا دې ځانګړتیا ته وبل یا لړزان حالت ویل کیږي. یعنی مختلف کودانونه عین انټي کودان سره وصلیږي. کله چې مختلف کودانونه له عین انټي کودان سره وصل شي دې ته لړزان حالت ویل کیږي. د مثال په ډول د ارګینین په نوم یا ارجینین چې هم ورته ویل کیږي. د ارګینین په نوم یو امینو اسید ده. د دې لپاره 2 کودانونه شتون لري. یو یې AGA او بل یې AGG ده. نو دغه دواړه کودانونه په ځینو حالاتو کې کیدای شي چې دواړه له UCG سره ونښلي یا له UCU انټي کودان سره ونښلي.
وبخښئ UCG نه UCU انټي کودان سره به نښلي. نو دغه حالت ته لړزان حالت ویل کیږي. همدارنګه د ګلایسین لپاره درې دانې کودانونه شتون لري، GGC، GGU او همدارنګه GGA. دغه درې واړه کودانونه له یو انټي کودان سره نښلي. نو کله چې له یو څخه زیات انټي کودانونه له یو څخه زیات کودانونه له یو انټي کودان سره وصل شي، دې حالت ته ووبل حالت ویل کیږي. بله راځو د جنیټیکي کود بلې ځانګړنې ته. دا د جنیټیکي کود مشخص کېدنه یا ځانګړیتوب ته ویل کیږي. د دې معنا دا ده چې یو کودان د یو مشخص امینو اسید لپاره کود ورکوي. د مثال په ډول AUG دا د میتیونین لپاره کود ورکوي. نو دغه د میتیونین لپاره سپیسیفیک یا مشخص او یا هم ځانګړی ده. نو د نورو امینو اسیدونو لپاره کود نشي ورکولی. دې ته مشخص کېدنه ویل کیږي. بل د کود عام کېدنه ده. د عام کېدنې معنا دا ده، د کود عام کېدنه د نباتاتو، حیواناتو، ویروسونو او بکتریاوو د ټولو ډولونو لپاره د مایتوکندریا له DNA څخه پرته د ټولو کود یو شان ده، یا د کودانونه یې یو شان دي. لکه تاسو چې په جدول کې وکتل 40 ډوله کودانونو شتون درلود. د هغوی له جملې څخه 3 دانې یې سټاپ کودانونه وو، نور ټول کودانونه وو. داسې کودانونه چې مشخصو امینو اسیدونو ته به یې کود ورکول. نو دغه کودانونه که په انسانانو کې وګورئ، که په قسم حیواناتو کې وګورئ، همدغه ډول کودانونه دي، همدغه یې حروف دي، همدغه یې نایتروجني قلویګانې دي. او هر کودان چې په یو انسان کې کود د یو امینو اسید لپاره کود ورکوي، په بل کې یې هم ورکوي. داسې نشي کېدای چې په یو موجود کې د مثال په ډول AUG د میتیونین لپاره مشخصه وي، مګر په بل ژوندي موجود کې AUG د بل امینو اسید لپاره مشخص وي. نو دغې کړنې ته یا دغې مشخصې ته عام کېدنه ویل کېږي. یعنې جنیټیکي کود دا عام ده په ټولو ژوندیو موجوداتو کې. او بل له دې نه علاوه جنیټیکي کود نورې مشخصې هم لري، لکه کولینیریټي آف جین اینډ پروډکټ. یعنې دغه کودونه چې دي دا په یوکاریوتونو کې یعنې دغه کود له یو جین څخه اخیستل کېږي. د دې محصول په یوکاریوتونو کې پیپټایدونه دي، چې دغه پیپټایدونه د نایتروجني قلویګانو د ترادف په وسیله د جین د اکزون ساحه په ګوته کوي. انټرونونه هم کاپي کېږي، ما تاسو ته وویل، خو انټرونونه باید له نیوکلیوتاید سیکوینس څخه جلا شي او اکزونونه سره ونښلي. نو بالاخره جینونه موږ تاسو ویلي وو دا د DNA له پاسه یا د کروموزوم له پاسه په خطي شکل سره شتون لري. او بل د کود ویونه له مداخلې او کامې پرته ده. جنیټیکي کودونه دا په مسلسل ډول باندې د نایتروجني قلویګانو په واسطه ترتیب کیږي. یعنې که موږ تاسې یو جنیټیکي کود په نظر کې ونیسو، نو دوی له چپې خوا څخه په مسلسل ډول باندې ویل کیږي. مګر د جنیټیکي کود دننه له چپ طرف څخه درې نایتروجني قلویګانې یا یو ترایپلیټ دا یو مشخص کودان تشکیلوي. دا هم د جنیټیکي کود ځانګړنه وه.
تر دې ځایه پورې بس ده. په دې سره د هستوي اسیدونو فصل یا دویم فصل دا هم پای ته ورسید. راتلونکي درس کې به موږ تاسې نوی فصل شروع کوو. په نوي فصل کې به موږ تاسې د انزایمونو ځانګړتیاوې، ډولونه او همدارنګه د انرژي رابطه له انزایمونو سره دا به لولو. یعنې انزایمونه اکټیویشن انرژي کې سپما رامنځته کوي. نو موږ تاسې په راتلونکي درس کې انزایمونه لولو. درنو محصلینو، که چیرې تاسو د دې درس په اړه پوښتنې لرئ نو کولی شئ په ګوګل کلاس کې یې مطرح کړئ. انشاءالله تاسې ته به په خپل وخت او ځای سره ځواب درکول کیږي. په الله مو سپارم. ښه ورځ ولرئ.